ایو حدیث کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث قدسی دے چې الله رب العزت قسم کړی دی او فرمایلی دی چې بخیل انسان بزه هیڅ کلم جنت ته نه پرېږدم او جنت ته به نه داخلوم. الله فرمایي چې د ما د په خپل جلال قسم وي چې کنجوس سړی بزه جنت ته نه پرېږدم. الله دې موږ تاسو نه کنجوسي وباسي. نو دینه اندازو لګوي چې دا بخل څومره بیکاره مرض دی، دا د نفرتونو مرکز دی. نو د دې په بدله کې د الله نه سغختل پکار دي سخاوت چې الله مونږه سخیان کی. او ابلیس سویا د ابلیس یو قول هم درته وایم. ابلیس ویا چې سخی انسان زما دشمن دی او بخیل انسان زما پکا یار دی، پوخ ملګری مې دی. نو که چرته کې د شیطان ملګرتیا غواړي نو ځان نه بخیل جوړ کا. موږ ډېر خلک لګیای وای خو لیکن خپل بیا عمل پې نه کوي. ګوره بل له بخیستا شنه او سره او سپین او تور باغونه به ولو خي خو خپل په ټک عمل به نه کوي، جیب ته به لاس نه ور رسیغه. نو داسې نه ده پکار چې سوي نو پاغي باندې عمل هم پکار دی، بیا پاغي باندې عمل هم پکار دی. نو بخل دا انسان لا په دنیا کې نقصان ورکي او په آخرت کې. بل دې خبره ته سوچ پکار دی چې د دنیا دا اورځي دا په گردش کې دي، دا په گردش کې دي. او د دې مثال د ارت د منګوټي دی. ګوره دا ارت منګوټي کله خالی او کله ډک. د قرنګي د دنیا مال او دولت هم دی، کله به مالداري او کله به غریبي. والله پاک دې مونږ او تاسو د دین د غریبانو ساتي. د دنیا غریبي بیا هغه تیریږي، خو چې کم سړی په دین کې غریب شو او دین نه پیژندل او جاهلی نو دا ډیره خطرناکه خبره ده.